د ورو سوال کړی دی چې هغه کم پیزار دي چې د حرام په حالات کې استعمالولی شي. زه به د لنډ جواب درکم او د یو قانون یاد ساتئ چې ذهن کې د ډېرو مسلو جواب ورته میلاو شي. په احرام کې پیزار د په درې قسمه دي. احرام کې پیزار په درې قسمه دي. اولنې هغه پیزار دی چې ټول خپه سره د ګیټو د کعبینو پټوي. کعبین دغه ګیټو ته وایي کوم چې غاړو ته د هډوکي راوتي دي ته کعبین وایي. لکه موزه یا دنګ بوټان، لکه د پوجیان چې اکثر د بوټان بخپو کوي، یا داسې د لوبو دپاره کم بوټان راځي اوچتي، یا داسې سپلی چې هغې کعبین پټ کړي، نو دا خو منع دي. دا خبره واضحه ده، دا څه دي؟ منع دي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهم چې یو کس پر رسول پسې راغی، یا رسول الله ما یلبس المحرم من الثياب، محرم به د احرام په حالت کې کمی کپړې استعمالوي. رسول صلی الله علیه وسلم لا یلبس القمص، کمیس به نه اغوندي، ولا العمائم او نه پټکې، ولا السراویلات او نه پرتوګ، ولا البرانس ولا الخفاف او نه ټوپۍ او نه واسکټ، ولا الخفاف او نه موزې، الا احد لا یجدنا علیه، مگر هغه سړی چې پیزاري نه وي نو دې موزې استعمال کی، خو وليقطعهما اسفل من الكعبین، او د کعبینو نه لاندې د موزې څه کی پرېږدي. واضح شو چې کوم پیزار د کعبین پټ کړي دي د احرام په حالت کې څه دي؟ ناروا دي. دویم قسم پیزار هغه دي چې دا د ګیټو نه لاندې دي او خپه به کې ټوله ښکاري، د خپې ګوتې به کې هم ښکاري، لکه د عام پیزار چې کوم دي په دې کې هم څه اشکال نشته، په دې کې هم څه اشکال نشته. دریم قسم پیزار به کم وي. دریم قسم پیزار هغه دي چې د کعبینو نه خو لاندې دي خو خپه پټه کړې ده. اوس پوره سیدې کنه هغه نی بوټان نن سبا ملایږي، هغه بالکل د کعبینو نه کتای خو خپه ټوله پټای. یا یو سړي سپلې په خپو کړي دي چې هغه د کعبین نه لاندې دي خو خپه د خپې شا ګوتې هر څه ول پټ کړي دي. دې کې د علماو اختلاف دی. بعض علما چې دې ته وګوري چې دې خو خپه پټه کړې ده نو دې پټه کړې ده ځکه دا ناروا دي احرام په حالات کې. هغه نور علما کم چې ورته روا وایي هغوی دا روا په دې دي ځکه چې د کعبینو نه لاندې دي، او رسول صلی الله علیه وسلم هلته ووایي چې موزې که څوک په خپو کوي نو څه دي کي پرېږدي کي. دا چې تا پرې کړي د کعبین نه لاندې نه د دې نه هم پیزار جوړ شو. او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی، او دا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم غوره کړی دی، او شیخ ابن باز رحمه الله هغه هم دا غوره کړی دی چې داسې پیزار استعمالول چې هغه د کعبینو نه لاندې او خپې پټه کړي دا روا دي. خو زه به درته یو قول ووایم چې هغه احتیاطي دی، هغه ده چې نن سبا الحمدلله د پیزارو کمې نشته. نو داسې پیزار استعمالوي د احرام په حالات کې چې خپه ورسره نه پټېږي. دا احتیاطي قول دی. خو که یو سړی بیماري ګرځېدی نشي په پیزار کې، په چمپل کې خپې خوږېږي یا بل څه مشکل وته نو د داسې پیزار استعمالولی شي چې هغې سره خپه پټېږي، خو شرط پکې څه دی چې د کعبینو نه لاندې. والله اعلم. خدای ورو سوال کړی دی چې د احرام په حالات کې د پوزې نه څه شی او د خولې نه تاوالی شي چې کله پې بین ولګي سخا یا لوګې، نو د خولې او د پوزې نه څه شی تاوالی شي او که نه. یا لکه نن سبا چې دغه راځي د ماسک خولې ته پوزې ته ولګي، نو جواب دا دی چې دا جایز دي، دې کې هېڅ حرج نشته. یو سړی دی لکه هغه ته الرجي ده یا په یو داسې ځای باندې تېر شو چې لوګی دی، خصوصا په دې حج کې د ګاډو د لوګي ډېري، یا د بین د لاسه، نو دې استعمالول روا دي، د شریعت نه دي منع کړي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې په دې مسله خو موږ رسېدلي یو چې د احرام په حالات کې ښځې ته نږدې کېده په شهوت سره دا ناروا دي،
او دغه شان سره کورواله هم نشي کوله خو سوال دا دی چې آیا اسی سره سملاسته شي او کنه او بغیر د شهوت نه سره لاس لګولې شي او کنه جواب د دې مسلې هغه دی چې منه کار چې کم دی شریعت چې منه کړی د حرام په حالت کې هغه کورواله دی او خزي سره لاس لګول په شهوت سره که کوله کلاس لګي ټول منه دي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث او دا مسله موږ بیان کړو چې رفث هر هغه ټکی ته وای هر هغه کار ته وای چې سړی به خزي ته نږدې کیږي په شهوت سره دا په حج کې نه باقی د خزي سره ود کېده یوځي او دا غي سره لاس لګول بغیر د شهوت نه نو دا جایز کار دی د احرام په حالات کې دا من نه دی خو بیا هم نصیحت دا دی چې وسړی په ځان باندې دغه نه چې شهوت ډیری کې دي صبر ته ونی شي نو بیا په کار دی چې احرام په حالات کې د خزینه جدا سملی والله اعلم دا یو سوال کړی چې دا حدیث صحیح دی او کنه چې په مکه کې په حرم کې د رمضان د میاشتې د روزې د نیو فضیلت داري لکه د چې 1 لاک میاشتې روزې ونیوي دا صحیح دی او کنه الجواب دا حدیث ضعیف روایت دی او په صحیح حدیث کې دا مسله نه ثابت په صحیح حدیث کې صرف مسله د څه ثابت ده مسله د مانزه چې موږ په مسجد حرام کې د په 1 لاک حسابي خو نور د روزې د زکات د ذکر ریس مبارک نه راغلی خو دومره ده چې دا خبره صحیح ده چې الته اجر ډیری خو څومره ډیریږي ها د شریعت نه خوله موت ها دی مبارک ویلې شو دلیل له موږ سره چې موږ لکه 1 لاک مونږونه چې دیو خو دغه مبارک سني شو ویل نور اعمال مبارک د څه دومره وایو چې اجر ډیری یو سړی دی صدقه ورکړه په حرم کې دنه یو سړی صدقه ورکړه حرم نه بهر هغه اجر وړي کوم چې په حرم کې دنه صدقه ورکړه ته څنګه خبرم یاد ساتي چې ګناونو اثروم ډيري ګناونو هغه جرم هغه ډيريږي خو څومره ډيري ګناه په 1 لاک نه موږ ته پته نشته موږ ته دا پته نشته چې شریعت دا نه دی خوله والله اعلم ته ورته پوښ کړي ډېر کوله ته پوښ کړي چې زمونږ د خلک چې کله حجیان حج لزی نو دیو ته بری تلو کې وي پر رسول الله سلام باندې زما سلام وي دا کار مشروع دی او کنه مشروع الجواب دا کار غیر مشروع دی او دا کار بدعت دی رسول الله كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هر نوې کار په دین کې بدعت دی چې عبادت بنیت وشي دا د عبادت بنیت دی نو د سلف صالحین او صحابه کرام تابعین تبع تابعین په دغه زمانه کې د قطع نه دي ثابت چې هغه چاته ویلي چې د رسول صلی الله په قبر باندې به زما سلام وي بلکې دې خبره ته وکړي شریعت مسله موږ ته څومره اسانه کړې کم سړی چې د رسول صلی الله د قبر په خوا کې ولاړی پر رسول سلام واچي او کم سړی چې په امریکا کې او په افریقا کې او په هغه ملکونو کې سلام واچي د دوړ یو شان دي څنګه یو شان دي عبد الله بن مسعود روایت امام نسائی رحم الله راوړی چې ان لله ملائکه سیاحین فی الارض د الله ملائکه هغه په دې زمکه کې ګرځي الله ولدا ډیوټي لګولې د رسول صلی الله علیه وسلم چې زما په امت کې څوک په ما سلام واچي نو ماته را رسي دا ډیوټي لګوي لګېدلې په روایت کې درجه بوهره د روایت امام ابو داود رحم الله راوړی چې لا تجعلوا قبري عيدا زما د قبر نه میله ما جوړوي میله په دې کې ته فائدہ ذکر کوم زما ځکه چې هر خبره کې تاسو فائدہ ذکر کوم چې علم هم ډیر شي فائدہ ده یو سړی مسجد نبوي ته لاړ مسجد نبوي زیارت وکړ اې دا طریقه صحیح ده چې وخت په وخت د رسول صلی الله علیه وسلم قبر لرازي او سلام چي ها ورنه سي میلتی جوړی کوم اجازه ورکو دي نه سي جوړ شو میلتی جوړ شو لاړی یو سفر کې په سلام ولي واچو تلو کې وراتلو کې مسحرج نش خدا بس کوم خیر کړي هر منځله بعد زیو د رسول الله قبر باندې سلام اچي حاصل خبرې دا شو چې دا کار بدعت ته او په شریعت کې نشتی چې زماره طرف نه بچا سلام واچي او رسول الله اوس ګوره
دومره ذمہواري ورکوي کېدی شي هیر شي کېدی شي مړ شي کېدی شي بل څه مسله ورته راشي خو ته سلام واچوه درود ووایه ملایک چې هغه به چا ته ورسوي رسول سلم ته به ورسوي والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا مسجد اقصی هم داسې حرم دی لکه څنګه چې مکه او مدینه؟ الجواب مسجد اقصی د ټولو جمعتونو نه غوره جمعات دی سوای د مسجد حرام نه او مسجد نبوي نه. غوره جمعات د ځمکې په دې مخ باندې هغه مسجد حرام، بیا مسجد نبوي، بیا مسجد اقصی. او ځکه حدیث کې د امام بخاری روایت راوړی دی چې لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، د زیارت په نیت په سفر نه کې مگر 3 جمعتونو ته، مسجد حرام، مسجد اقصی او د رسول الله جمعات. نو دین فضیلت ثابت شول مسجد اقصی. دویم فضیلت د مسجد اقصی دا دی چې دی کې یو موز وسو دی 1500 ول روایت کمزور ہے او دا برته نی مسله بیان کې دي چې تاسو نه اوریدلی. امام حاکم رحم الله روایت راوړل او صحیح روایت د ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی چې موږ یو پیر ناسو د رسول سم په خوا کې خپل منځ کې با شروع کو چې د رسول سم جمعات غوړه دي که مسجد اقصی غوړه وی رسول سم وته زما په دې جمعات کې منځ لکه په مسجد اقصی کې چې سلور منځونه وو. زما په جمعات کې منځ لکه په مسجد اقصی کې چې سو کې سلور. خدای رسول سم په جمعات کې منځ په سو دي په زر، نو په مسجد اقصی کې یو په سو شو په 2.5 دا مسله مخکې ورېدلې دا نیو مسله یې زده کړي. مسجد اقصی کې یو موږ په سو شو په 2.5 باندې، په مسجد نبوي کې یو په زر، په مسجد حرام کې یو په 1 لک. دا په صحیح حدیثونو کې په دې حدیثونو کې چې هغه ټنګېدلي حدیثونه دي دا ثابت. ها مشهور ده چې په مسجد اقصی کې یو موز په 1500 دی، خو سندن هغه روایت کمزوري دي. په کوم روایتو کې چې دا راغلي دي چې مسجد اقصی کې یو موز په 1500 دی. د دین خو ثابت شو چې مسجد اقصی د نور جمعتونو نه غوره جمعات دی. خو دې مسله راځي چې دا حرم دی کنه دی، نو حرم نه دی، دا حرم نه دی. ځکه دا باز خلک خطا کیږي وي 3 حرمونه سو 3 دی او سره حرم کیږي، دا حرم نه دی. لکه حرم دی ته چې الته تساروي نشي وجلې، یعنی دغه نشي کولای دا اخکار دا غزيونه بوټه دا نشي وسته. نو دا ثابت دی د مکې د پاره او د مدینه د پاره. دریم نشتی مسجد اقصی ته حرم نشي او د فائدې لپاره دا خبره ذکر کوم دم نیوی مسله. وګوره په دې مسلو ګوره تاسو رزله مهنت او دغه کوم د الله د رضا لپاره کدا مسلې چې ته په پیسو خرڅې دي نو د کروڑو ریالونو باندې نه ورکوم ګوره والله کوي کوم پدې د دې لپاره مهنت ستړیواله را جمع کول، ذهن لګول، وخت ورکول. خو دې لپاره د علما دین زده کوي او بیانې چې الله راضي شي. نور والله چې یو مسله د کروڑو دغه مسله چې یو مسبسو ده مسجد اقصی کې په 2.5 دا نیو مسله بل نیو مسله. حرم دا په 3 قسمه دي. یو حرم باتفاق المسلمین هغه مکه دی، دې په ټول مسلمانانو اتفاق. دویم حرم د جمهور العلماء او د صحیح حدیثونو پرانا کې مشهور حدیثونه چې مسجد نبوي دام سره حرم دی. دریم په طائف کې یو علاقه ده هغې ته وایي وج یا وج. د امام شافعي رحمه الله رای دا ده چې دغه حرم دی، دغه څه دی حرم دی. دې باره کې حدیثونه راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې د وج یا د وج علاقې بوټی لرې کول یا د دې ونې پرې کول دا حرام دي، نو دغه علاقه هم حرم دی. اکثر علما دغه حدیثونو ته ضعیف وایي او بعض علما د حدیثونو صحیح کوي او په هغو کې مشهور څوک دی امام شافعي رحمه الله. نو چې صحیح دي کړي بیا خو به د حرم وایي. نو د امام شافعي د قول مطابق دریم حرم کم یو دی وج علاقه یا وج علاقه، بعض دې ته وج وایي بعض ته وج وایي. دا په طائف کې د علاقه شته
نو چې څوک درنه تپوس وکړي چې درې حرم کم یو دي، نو اولنی باتفاق المسلمین، دویم جمهور العلماء قول، او دریم د چا قول دی؟ د امام شافعي رحمه الله. او کم علما چې دغه حدیثونه صحیح کوي، نو هغه وایي چې دغه علاقه چې وج ورته ویلی کېږي دا علاقه هم حرم شمارلی کېږي. دغه ځای کې هم هغه کارونه به تا منع دي کوم چې په کوم ځای کې منع دي؟ په حرم کې منع دي. والله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی چې د زنانه دپاره د حیض ګولۍ استعمالول روا دي او که نه چې دا د حج پوره وکړي؟ الجواب چې دا روا دي. زه وختي قاري صاحب سره لګیا وم په دې مسله کې، ما د دې ویل چې سړی محنت وکړي، کوشش وکړي، تحقیق وکړي، هره مسله باندې دلیل پیدا کولی شي. دا مسله خو ما ته معلومه و چې روا دي، د عامو قوانینو او قواعدونه دغه دلایل دي. خو ما چې الله دې یو دلیل زما مخې له راولي چې په هغې کې دا یي چې صحابه کرام وخت کې شوي دي. نو الحمدلله چې ما پسې بحث وکړو، نو امام عبدالرزاق الصنعاني رحمه الله کتاب مصنف کې په هغې کې دا مسله وه چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په هغه پسې یو کس راغی، تپوس یې وکړو، وی زما ښځه داسې څه دوایي استعمالول غواړي چې دا حیض یې بند شي، چې دا حج پوره کړي، نو دا جایز دی او که نه؟ وی هغه ورته وایي چې او جایز دي، او بیا ورته دوایي مو خو وي دغه دوایي ورته وښیه دې سره وینه بندېږي او سند یې ښه صحیح دی. اگر که د عامو قوانینو نه دا مسله ثابتېږي، خو دا مې ته دې دپاره وایي چې زړه م ښه ډېر مطمئن شي. نو ښځې دپاره داسې دوایانې استعمالول چې دا پې د حیض بند کړي وختي طور، چې د حج د اعمال پوره کړي، نو داسې دي، دا جایز دي، خو چې نقصان ورته ډېر نه رسوي. اګر داسې معمولي نقصان نو خیر دی، ځکه چې هلته اعمال ډېر دي او خیر ډېر دی. خو که داسې نقصان چې دې ته په مستقبل کې غټ نقصان رسي، نو بیا دې صبر کوي او دا نشي استعمالولی. خو دې ځای کې یو مسله بله فایده منه. یو زنانه ده د حیض بیماري پرې راغله، خو مشکل دا دی چې د طواف افاظه نه مخکې راغله. که طواف افاظه نه بعد راغله بیا څه مشکل و نه و، ځکه چې رخصتي طواف خو به دې نشتي. مشکل دا چې طواف افاظه نه مخکې راغله. ښه ټول اعمال د حج وکړو، اوس د حج نه 3 ورځې بعد د دوی پلیټ ته دوی ځي، او دا زنانه راغلي د پاکستان نه، افغانستان نه، انډیا نه، بهر ملکونو نه راغلي، او دا پاتې کېدی نشي دلته ځکه چې ویزې هم ختمېږي. اوس به دا څه کوي؟ ولې رسول صلی الله علیه وسلم چې دغې ته وویل، عایشه رضی الله ته وویل هر کار کوه مګر طواف به نه کړې. داسې مسلې هم راځي. ګوره د حج په مسلو کې اکثر علما دا وایي چې دا به انتظار کوي که هر څه وي، او یا دې لاړه شي او بیا دې راشي. خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تحقیق دا دی چې داسې زنانه چې د هغې نه ملګري ځي، په وخت کې خو به قافله وه که نه، قافله به تتله، او دا بیا نشي راتلی، نو د دې آیت په رڼا کې فاتقوا الله ما استطعتم، او رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته یو کار ووایم نو دومره یې کوئ څومره چې طاقت وي. د دې زنانه دغه طاقت رسي چې ځان ته دې داسې څه کپړه ولګوي چې مسجد حرام ګنده نه شي، او دا طواف دې وکړي، او انشاء الله الله به دا نه رانیسي ځکه چې نور د دې طاقت نه رسي. همدا خبره صحیح ده. و چې دا د اوس یو زنانه راغلې پاکستان او حج له پیسې ورکړي 4 لکه روپۍ، 15 لکه، نن سبا ګران شوی هم دی، پرایویټ حج ښه ګران دی. دا بیا نشي راتلی، دې غریبي سونه خرڅه کړې ده، ځمکه یې خرڅه کړې ده، او بیا چېرته هم نشي راتلی، او پاتې کېدی هم نشي، ځکه چې ویزې ختمېږي بیا واپس تللی هم نشي. نو چې دومره عذرونه را جمع شي، نو دغه آیت په رڼا کې فاتقوا الله ما استطعتم، دې زنانه ته به دا وویلی شي چې زه خیر دی ته کولی شي. ښه یو زنانه ده په سعودي عرب کې دننه ده، دا کولی شي؟ نه. ریاض ته رانه وي ګاډی ځي، ګاډی دې لاړ شي، ته ورسره لاړه شي. چې کله لاړې او حیض دې ختم شو، بیا په بل ګاډي کې راشه،
او خپل طواف افاظه وکړه او سره کې صفا مروه دې نه کړې او سره وکړه والله اعلم. دا ورور ته پوښتنه کړې ده چې یو کس ته مور پلار ول اجازه نه ورکړي د حج نو د حج کولای شي او کنه؟ الجواب حج په دوه قسمه ده، یو واجب دی او بل څه دی نفلی. په واجب حج کې د مور پلار اجازه ته ضرورت نشته او په نفلی حج کې به د مور پلار نه اجازه اخلي. خو په فرضي حج کې اوس یو سړی د حج په فرض شوی دی طاقت شتی کولای شي وای مور پلار راته وایي چې مې کوه، دلته به د مور پلار خبره نه منلی کی دغه د الله حق مخ کې دا وایي. یو سړی حجونه کړي بیا ته حج له مور پلار منه کو چې ته به نه ځې حج له، حج نفلي دی، نو موږ وایو چې نه دي تله پکار او که لاړ شو لاړو ځه د مور پلار خبره ونه منله او لاړو حج صحیح دی، نو بیا د مور پلار اجازه ته څه ضرورت دی چې حج صحیح دی چې حج صحیح دی او سپین باز دی، نو بیا سلام وکړه دومره ستړی کوو چې یو فرضي حج دی او بل نفلي حج دی. حج صحیح دی او د دې کار د لاسه ګناهګار شو، د هغې ځان له ګناه دی چې الله به دې تپوس کړي، خو حج څه دی؟ حج صحیح دی والله اعلم. د ورور ناشنا سوال کړی دی وی یو سړی دی په خپل حج نشي کولی، بدني طاقت نشته او مالی شته، بدني نشته مالی شته، او د خپل طرف نه یو داسې کس وکیل کو د حج دپاره چې هغه په مکه کې اوسیږي، نو دی به ولس رخصتي طواف کوي او کنه؟ ولې سوال ته ضرورت په دې راغلی چې هغه په خپله بهر دی، لکه یو سړی پاکستان کې دی یو کس له پیسې ورکړي زما طرف نه حج وکړه او هغه کوم ځای کې دی؟ مکه کې دی، په ده باندې رخصتي طواف شته او کنه؟ جواب د دې مسلې دا دی چې کله افاقي کس وي چې مکې نه بهري یو داسې کس وکیل کی چې هغه په مکه کې، نو په ده باندې رخصتي طواف نشته. ولې به نشته؟ د طواف د دې سره تعلق نه ساتي چې د کم سړي دی وکیل کړی، طواف تعلق ساتي د دې سره چې ته د حرم نه وځې که نه وځې. په دې ورسېدی که نه؟ دا خو د حرم نه د وتو سره دا خبره ثابتېږي، نو په ده باندې طواف شته که نشته؟ نشته پې. او د فایدې د ساتي چې مکی او غیر مکی په حج کې هیڅ فرق نشته سوای د دوو نه، دو فرقونه دي. کم حج تمتع حج قران کې په مکی باندې قربانی نشته، بل فرق ملک صد مخکې بیان کو، رخصتی طواف نشته، دو فرق دي بس. نور حج ټول څه دي یو شان دی والله اعلم. دا یو روس سوال کړی دی چې یو کس حج وکړي یا عمره وکړه، نو دی خپل ملګري له ویښته لرې کولی شي او که نه مخکې د احرام د وتو نه. دا مسله ما تفصیلا په درسونو کې بیان کړې وه او حاصل یې کولی شي، ځکه چې دې کې مقصد د احرام نه وته دي او د عمل ختمول، او عمل ختمیږي په ویښتو لرې کولو سره. شریعت موږ ته دا نه دي ویلي چې دا ویښته به نهیي لرې کړي، اصل مقصد ویښته لرې کول دی، که دا ته به خپله لرې کړې که ملګری دله لرې کړي او که نهیي دله لرې کړي، نو جایز دي که دوه ملګري یو بل له ویښته لرې کړي یا یو سړی په خپل ویښته لرې کړي، دا هم جایز دي والله اعلم. دا ورو تپوس کړی دی چې بعض خلک وایي چې ویښتو لرې کولو کې ضروري دا دي چې د سر څلورمه حصه ویښته لرې کړی شي، څویمه حصه څلورمه، او ټول لازم نه دي. دا خبره بې سند او کمزوري خبره ده، بې سند او کمزوري خبره ده. د ټول سر نه به ویښته واړه کړې، لږې واړه کړه خو د ټول سر نه به واخلي، او غوره دی چې سړی دا ویښته ټول لرې کړي، ویښته بلکل وخرئ، دا د ټول نه غوره وي. په دې بسې بیا هغه ویښته واړه کول دي، نو ویښته واړه کړه، لږې واړه کړه، خو د ټول سر نه به ویښته اخیستی کېږي والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې یو سړی د بل سړي دپاره حج کوي، نو ده ته پکې اجر میلاویږي او که نه؟ الجواب کله چې یو سړی د بل چا له طرف نه حج کوي او دی په عرفات کې ودرېږي، مزدلفې ته ځي، مینا ته لاړو، جمرات یې ویشتو، د دې ټولو اعمالو ثواب او اجر د هغه چا ته میلاویږي د چا طرف نه چې کېږي.
او چې دغه ته دام ولې نو هغه ته خیسه او هغه د سیشي ته نایب کړی ستا په عرفات کې ودرېده دي سیدي لکه هغه چې په عرفات کې ولاړ دا ټول ارسه هغه ته اجر زی سوای د دعاګانو او د منځونو د دې اجر چاته دی تاسو کې چې کوي او سوای د یو منځ نه یو منځ هغه ته اجر زی کوم منځ ها الطواف نو ورسته 2 رکعات کول د طواف نو ورسته 2 رکعات د دې اجر چاته زی هغه چا د طرف نه جهاد کیږي باقی دعاګانو د تلاواتو د اذکارو د ټول اجر دته ملګری ځکه علما وی دله پکار ده چې کله دعاګانې غواړي نو چې هغه پکې یادې د چا د طرف نه جهاد کوي والله اعلم د یو سوال کړی دی چې یو سړی د احرام په حالت کې مړ شو نو موږ ته خو دا معلومه ده علماء بیان کړی دي چې د سر بنه پټه خو یې خپې بوله پټه او کنه ځکه چې د احرام په حالت کې خپې پټولې شي ها ځکه موږ چې د شي پیزار په خپوکې چې د کعبینو نه کته ځکه د بوزل کې د سوال لاغره الجواب په صحیح حدیثونو کې دا نه دي ثابت چې کله یو سړی د احرام په حالت کې مړ شي د خپې په پټه دا پکې نشته خپې باندې پټه دا پکې نشته صرف حدیث کې چې کوم راغلی دا بنیادی حدیث عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری سے مسلم کې چې بینما رجل واقف مع النبي صلی الله علیه وسلم بعرفه یو سړی ولاړو د رسول سره په کوم ځای کې عرفات کې اذ وقع عن راحلته فوقصته د خپل سورلي نوري سورلي په لپاسو خطه اډو کې ول سمات عمر شو رسول صلی الله علیه وسلم غسلوه بماء وسدر دیولم بوي غسل ولا ورکی وکفنوه فی ثوبیه او دغه دو صادری چې کوم د دې په دې کې ولا کفن ورکی ولا تحنطوا خشبو بین لګوي دغه احرام په حالت کې خوشبو لګول ناروا دي ولا تخمروا راسه او سرب ولا نه پټوي په روایت کې وسدل الفاظ راغلي دي وجهه او مخ ولا نه پټوي فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا دې د قیامت پر ورځ د قبر نه راپاسي او تلبیه وي لبیک اللهم لبیک نو دې ځکه د قدمینو باس نشته نو صحیح خبره ده چې احرام په حالت کې څوک مړ شو نو صرف بوله سر نه پټه مخ بنه پټه او خوشبو به نه لګي نور بدن بوله پټه والله اعلم د ورو سوال کړی دی چې د عرفات پرز غسل کول مستحب دی او کنه الجواب اولنی مسأله عرفات کې د ودریدو لپاره طهارت شرط ها نه دی شرط ځکه که حایز زنانال ته ودریږي نو حج صحیح دی کنه صحیح دی جنابت په حالت کې وسره په عرفات کې ودریدو صحیح ده خو غوړه درې چې ودشي پاکي ولې چې دعاګانې بغواړي منځونه بکې بیا راځو دغه مسلې له چې دی ورځ لپاره خاص غسل کول نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم راغلي د خو روایت موضوع منګړت ته امام ابن ماجه رحم الله راوړي چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ غسل کړو خو هغه حدیث منګړت ته خود صحابه کرامو په صحیح سند سره ثابت چې لکه عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر او علي بن ابي طالب رضی الله عنهم اجمعين او نور صحابه کرامو نه چې دوی به دغه ورځ لپاره غسل کوو نو په دغه ورځ باندې غسل کول مستحب دي ولې ځکه چې ګڼه به یو ډیر وخت به ولاړی او دعاګانې او منځونه نو چې پاک صفا ولاړ خدا مسله ساتي چې دا چېرې لپاره مستحب دي چې هغه په حج کې اوس یو سړی د حج نه بهر دی خپل کور کې دی او د عرفات په ورځ لامبي وي د ورځ باندې غسل مستحب دی نو دا مستحب دی د هغه چا دپاره چې هغه په حج کې د حج نه چې څوک بهري د هغه دپاره دا مسله نشتی والله اعلم دارو ته پوښ کی چې د طواف افاظه مسله بیان کړی چې زنانه دا باغې باندې حیز راغله طواف افاظه ته پاتې او ویتاوی چې طواف دیو او الله چې جنوب سره به جمعه ته نه نوځي نو ته جواب وکړو ته جواب دي چې جنوب سره باندې دا کوم مسله موږ څه بیانو د حیز زنانه بیانو د جنابت په حالت خدا نه ده د حیز په حالت کې ده او د اجازه ما ډیر په دغه استراری حالت بیان کړو چې هغه ټیم کې اجازه چې بل سلار نشته او یا به د پوره حج نیمګړی پاتې کی
اوس دا ظلم نشو چې دومره پیسې او دومره خرچه او راشي او ته چې پوره حج نیمګړی پرېږده نو ځکه د اجازت هغو ته د تحقیقي قول مطابق د هغو ته شتي والله اعلم د سوال د ضرور دا دی چې د منځه دپاره اودس کول د دې فضیلت دی چې دا ګناهونه ورسره ریځي نو آیا دا د دغه اودس سره خاص دی کوم چې د منځه دپاره یي که نه عام حالاتو کې سړی بغیر منځه نه اودس کوي او د څه په حالات کې ګرځي نو دې سره هم دا فضیلت شته جواب د دې مسلې دی چې حدیث کې دا راغلي چې کله یو مسلمان اودس وکړي او د عام ټکی کله چې یو مسلمان اودس وکړي که دا د منزل رواني هغه ټیم کې وکړي او که دا د تلاوت لپاره کوي که دا د عام بس خپل عادت دی چې او دا څه په حالات کې ګرځي نو دا ثواب ورته انشاءالله میلاویږي او دا ګناهونه به ترې الله ریږي والله اعلم